شویو امدغه د حسین مینه ده امدغه د حسین محبت ده څه خلاصې په امدی ده امداد د صراط المستقیم لیار ده څه کومه لیار د علی د ولایت ده ولیکن بلیحان بزرگوار یې څه عاشقی لیار د صراط المستقیم ده یخی قدمونه په امدی لیار کمال ده غامدغه د مینې لیار ده بار بار د زمدا آیات مجیدات تلاوت کوم ډېر زیاته توجه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم تاسبان روزه واجب کې لکه څنګه تاسو نه مخکې امتونو باندې واجب شوی وي خود تاسبان تشبه واجب کې كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تاسو تقوادار جوړ شو بیا تقوا مختلفو طریقو سا کام علم سات د موکم کوشش و غم وکړ شروع یا مقتد مزال کرام نفسونو باندې بیان وکړ څلور نفسونه د انسان وجود کې دي نفس اماره د شیطان ولا نفس نفس لوامه د ګناهونو نه خمن کېدل ولا نفس نفس ملهمه د الهام ولا نفس نفس مطمئنه د انبیاء د اولیاء د معصوم و نفس ده جو کلا نفس مطمئنه ته داخل شي جنت ورغنی واجب ده اب جنت ته داخلي ولی نفس مطمئنه کوم کسانو ته ملويږي کوم کس نفس مطمئنه ته داخلي دی شي څکله مولا حسین ذوالقبل ته لښکر ورسوله پس نه د آزین باندې د ذوالجنازین باندې د آیات مجیده راغله یا ایها النفس المطمئنه ارجی الى ربک راضیه المرضیه او د نفس مطمئنه چختنا ما غړې رجوع کا ما غړې رتاوشه دغه تا رجوع ما قبول ده عزت ناراضیم پروردگار علم ورته دوستانو دغه مقام د مطمئنه ولا خلق کار ده عزت ناراضیم تم ناراضی شه دنیا کائنات کے چوکشتات خالق ورته غار کړي وي در مقام ته رسیدلې وي لکه څنګه بل ځای کې علامہ اقبال یې خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھ رہے بندہ بتا کہ تیرا رضا کیا ہے خوان خدا سے بنا څغادر نه تاسو وکی ته تیر راځي کې سوال نه کوي څغادر وکی چې ما بندا ویا چې تل څه شي سره ځي خو کپدغه لیاره چا مزال وکړه د صراط المستقیم باندې چا قدم چیخله دغه پټلیه ته کله یو ځال انسان وخیږي بیا مخته مزال کوي شي ول بیا ډیر خال درځي کې دا وی ډیر زیاته توجه چلا نو نفس اماره دې مو د شیطان تو کوي بار بار مو یو کنه ته په خدای قسم ته دې خبره ته لګي سترګې وغړا لګ سوچ ور باندې وکا چې یو ټایم باندې دنیا کوم پنځ کې جو غلطي کوي غدايي چې شیطان تو کا کم د شیطان باندې د یقین دورا کامل شوی دی چې دا شیطان د ما دوکا کوي شیطان د ما باندې ګناه کوي آیا دا شیطان گمراهی د پروردگار عالم ویلوله دی ازدی و نور کړی دی آیا دا هدایت د پروردگار عالم دنیا کې چوکل دی پر خلی کچره هدایت د پر ندی پر خلی تو نعوذ بالله بیا خو پروردگار موسی علیہ السلام کړی دی څه هدایت په چوک نشتا کله چوک هدایت پښتا بیا تا د طلب نه کړي ته کب سے ګرځیدل نه یې ورته شیطان باندې خطا دا یقین دی چې یو منټ سکند کې د دنیا کوم تر رسیدای شي ما باندې د غلطی کوي ولې هدایت پر زمانه کې د ما تا د زمانه حجات نه دی موجود ور باندې صلوات وي آیا هغه باندې هم دوره یقین پکار دیگا کہ دن ډیر زیات پکار دی چې د پروردگار عالم طرفنا رستون کې رستول دی هدایت پر د زمانه امام دی آیا دا یقین ته اوس پر زړه کې دا سوچ کړی دی چې ما ته خپل مولا هدایت راکړي یا داسې چوک راکړي چې ما ته هدایت وکړي ما ته دا خواري کړې دی حالانکه دم دی مولا کول دی د موتا د زمانه امام څنګه یې څټولې ورځې ز سترګې غړام خپل شیا قسم
کله یو ته لوړ شي کور ته ما باندې دا تکلیف دی ما باندې دا تکلیف دی ما باندې دا تکلیف دی کله بل ملګری سره ملګری چینی بیا ورته خبرې تیری ما باندې دا تکلیف دی ما باندې دا تکلیف دی ما باندې دا تکلیف دی غیې چې لکه خو ته سترګې وغړوه چې کله شپې بسترې کې څملې د څنګه ته مرګره خبره پټه پټه خبره او څنګه چې ماته دا تکلیف ته ماته دا تکلیف ته لک خو ما حاضر وګڼه ځان پورې چې زه تاسو موجود یم لکه خو هغه خبره ماته وکابله لک خو ما سره مشغول شه بیا سترګې وغړوه چې زه څنګه مدد کوم تا ته څنګه رسېږم بلکې دوره پورې چې یو انسان چیرې یو جلاد یو ظالم ورته ولاړ دی هغه پیسې ټیټ کړی دی توره یې وخلی دی توره یې ورمېږه دا اوچاته کړی دی غواړي چې ګزار وکړي که هغه ماته هغه ټایم کې همدوره غایب وکړي چې یا هادي یا مهدي یا صاحب زمان ادرکني هغه توره به ورته د دې ښه نه نه وي رسېدلې هغه نه پیله به زه ولاړم خپل مؤمن ته یا حجات ابن الحسن یا حجات ابن الحسن سلامتی امام زمان بآواز بلند صلوات غاری و مؤمن ته رسېږي ډېره زیاته توجه که بیا چا حسین سره مینه دی چې زړه کې د حسین د وړې بلبلې محبت دی هغه ته خو بیا ټول نه اول رسېږي والې ځینو علماو کتابونه هم پړاو کړي دي چې کله ظهور د زمانې امام وکي بدشاه وار سے دی چې مهدي شاه په ظهور وکي په هر لور ته خبرونه به رسېږي مړیو کور ته قبرونو ته به غږونه کېږي تر کوپې او تر نجا په یو بازار شي چوپ په څترومي کابل کشمیر لاهور ته نو هغه کله ظهور د مولا وشي هغه مېره سترګه څرګنده شي هغه مولا راشي اوس دوره سترګې وغړوه چې هغه باندې جد حسین څوره ګرام دی هغه حسین سره څوره مینه دی هغه د علي قدردانو لونو سره څوره مینه دی وارث دی زمانې کې ډېرو علماو دا لیکلي دي چې کله د زمانې امام څرګند شي پہچانی بچوي در ځای باندې دوه ټکي کوم زه مخته مزال کوم ما او تا ته د خپل کامل مرشد بدشاه وارث ښیي چې هغه ذات سایه نه لري کول نور دی زه بدشاه انوار خو ناست تر هغې سیوري وړاندې یې ناست یم ما ته کومه خیالي دی هغه دا دی چې زمانې امام به سیوری نه وي ولی خان نور دی کلو نا کل نور دی کله هغه امام ته ظهور وکړي ډېر علماو دا ځینو ځایو کې پړاو کړي دي چې 12 مولا به پیوندي ابا اچولي وي زاړه کپړې بیا اچولي د تحقیق کې څه والي ځینو علماو لیکل ورباندې دا شته علم عرفان نه علاوه کوم علما دي چې د هومس حق په امام ته نبی ملو یو بلند او صلوات محمد و محمد لکه علما دا یې چې د پیوندي ابا او د زور لباس ته مولا دغه د واجبي څنګه د هومس حق نبی ملو شوه هومس خلکو نو یو خله نه دوستان بل طرف نه اولیاء تعالی کی د علم عرفان عالمان دالی کی څنګه دا غواجه نه دی د چاو نه تاسو کړی دی زور ورنه چلو بیا واجه څه دی ورته یې واجه دا دی چې د رجعت زمانات بي مولا حسین بن مختارچی وړا بلبله د حسین بن مختارچی د علي قدردان حضوري بن مختارچی دوره احترام د محترم مولا د حسین د قدر منې خور کوي یہی چا آغا لباس چا کم لباس کے دا حسین غیرتی خور کربلانا شام تنوڑا دے آغا لباس کے بعد مولا دولا سم مختار جی دا دواجی دا امام یہی چا دا حسین قدر من خور نا دیر شرمے گم انزکا دا نوے لباس نا آ جاؤں کچا چرے حسین سمینوی ہدایات مولانا اوڑی ہدایات تا پاکستان زمانے کی موجود دے که کله تیه چې ما د شیطان دو که کئی شیطان در رسیگی غنا مخشی تا مولا رسیگی خو که کومه لیار دی دی باندې ته روان شوی عمل د کړی وي بیا ځنې دي شیونو دپاره دوستانو
हिदायत दपारा द कामिल मुर्शद जरूरत हुई, द कामिल उस्ताद जरूरत हुई। तो कुरान दिए मन युज़लिल फलन तजिदल्लाहु वलियन मुर्शिदा। परवरदिगार आलम दिए ज़कला चो गुमराह सतम त्यारे के सतम। मन युज़लिल फलन तजिदल्लाहु वलियन मुर्शिदा। दगब वली नबी दगब मुर्शद नबी। वो ज़दगे आया मजिदा बंदे बियाद मौता कामिल पीर बदशानवार से सरंगे बयान कई सारा कामिल मुर्शद बदसरंगे लटे चौक पवी का आगा मजलिस चाहता आतोश द कामिल पीर गब बिया कुम मकसद तवरसीगी कम मजलिस चाला ता ऐन पीर कामिल शी कम मजहूल वी दनिस्ता हम अकिल शी मुकमात बद सुरात वरता आयाम शी सदा कुम जशरुयाम बयान दकाम बदशानवार से दिए इस मुकामात पद सुरात वरता आयाम शी गतब बिया नफ्स अमराम सरगांदशी कुम शक्ल के दबादान वजी कुम शक्ल दे नफ्स लवमा सरगांदशी नफ्स मुलहिमान बसरगांदशी नफ्स मुतमइना बसरगांदशी 64 वजूद 64 मुकामात वरता वजूद के खपल सरगांदशी मुकामात पद सुरात वरता आयाम शी हर अंदाम ये लवजुदाना बिल बिल शी हर यो अंदाम बवरता बिला बिला गाद वकी का चेले वरता द कामिल पीर मजलिस मिलाउशर द जड़ आर्श पी नया साब शिला गुबारा नया जड़ भी बिया गर्दोना पजावशी अजांग बवर नलेरिशी नया द जड़ आर्श पी नया साब शिला गुबारा करवान चौक पर तरीके द कामिल पीर शी बदशानवार से बिया कबल हम बुजुर्गवार यही सारा कामिल पीर चौक थे गज जमाने न पैगाम चुकुमे जमाने न दिए कबल हम बुजुर्गवार कुमे जमाने जिक्र दकई गनशम ये रहता से तकिदेशी बिया बल सोचो को हो कबल हम बुजुर्गवार न कला चुकता पुस कई स ए कामबार नो बिया कामिल पीर दे जो कबल हम बुजुर्गवार यही स नूर नीम खबर कामिल पीर पर जमाना के मीरा मार दे बल चौकना दोस्तों कबल हम बुजुर्गवार को जिक्र करे कामिल पीर पर जमाने के मीर अनवार ने ज़क्र बारली ज़क्र दमन गिरियाम सब बंदी द शोद मिने पर जंजीरिया का आग जंजीर के आगे मिने के चौक बंदी शो गद्दा के लियारे बंदे दे आसमान सदिया मजान करेशी यो बुलंद आवाज़ लो सरंगे बदल रस्सा पाई के थोड़ा आसान तरीका दजड़ा सा पाइए सची सरा दे दोस्तों द मौला अली मिले सरा द मौला अली मिले सरा सोच वको दज़मा के मख बांधे आयतुना न तिराम ज़मा के मख बांधे द परवरदिगार आलम यो कोशता तकाबारे परवरदिगार खोर के निश्ता दे ना कश्ता दे द मुद्दीन के द बेला यो मौजूद है जानता टोन निस्बतुन सतालुक दे द खुदाए कोर दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम दई मताहिर बैती कुरान की दा कोर्स सापा उसत चशिद पारा अजियानो दपा तवाब वाला खाल को दपा तकुम सजदे लगाई सजदा और तकई आगो खाल को पा दगा दमा कोर्स सापा उसतो दगा कोर के द परवरदिगार आलम कोर के बुतान यस्तु कनो यस्त बुतान और क्यों का सकले बुतान पर जोलू परवरदिगार आलम चौ द अली का दरदान अमोर रवाना शाह मशहूर वाक्या रे कला काबे तनिज देशवा नन पुरे अजियाम द काबे तची रगुना द कई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक परवरदिगार मुहाजिरियो दी जामे के बडेर नो स्पीच लौड़ी आया चौथे हा करे दे तो हाजिरी तो मौका बुला दे तो मौसरा करे नहीं दे करिएगा या नहीं दे करे दा बगा या की होता अली मोटे चकला द काबे दे वाला तवदरिदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक परवरदिगारा ज़हाज़िरया बियाद काबे दे वाला वशली दे काबे ता अली रोग काबे ता पतियात में नौशो नारे सकला अली काबे ता पतियात में नौशो वसला कुरान ता सोच वका सदा तो झड़ना चाहिए देखो तो बच्चों मार से दिए सदा झड़ आर्श पर नया सौब शिला गुबारा करवान चौक पर तरीके द कामिल पिरशी वो द झड़कुम दे वो द जाए के
بیا قرآن کی چیئی آگئے کعبہ وگرن لتا تو کمتا سجدہ کہے دا زڑتا دا قرآن کی چیئی چو دا چی شہرے پروردگار علم دیئے یشعونی قلب عبد کالمؤمن سارنا دا ما بلکورشتانا دغ دے کے دیئے کہ دا ما کور دے دا مؤمن وجود کے کمار کبارے غارے بیا یو کتاب کے دا علم اقبالی لکھی چا از 1000 کعبے یک دل بے اختراس زرو کعبونا دا انسان وجود کے یوزر بے اختار دے حکم یوزر آقا زر چغتا دا علی را وقت دے آقا چنگے دا کعبے دیوال وشلی دا علی مور ناوتا علی را وقت ہم غطے کلا دا سنید دیوالو نا وشلے زر وشلے دا علی ولیات ورکی راشی آقا زرتا دا بیا سال لگی گی دوستان آگے انسان سے دبی امینہ کی آگے کعبہ غزر و کعبونا بہتر دے کہ کمی تچرے علی راولو دا علی بلیات راولو دا علی مینہ راولو اس بیا پل دے کی سوچ وکا کہ پدیم نبی پوشوے کلا انسان بندے مؤمن جنات تنوزی دا جنات ملیکان بلوڑ بھی سلام کئی و مؤمنانو دا تاسینا دورا خارو خوش بویسی پروردگار عالم جنات تروان کریو جنات تربانی واجب شوه دے تاسی دیر خرف پاکیو خدا ہوئیو تو دا تاسی دورا خرف پاک تشی سای شویو ایا جنات نا پہلا چتا اوریدلی دی ممبرو نا یا تاریخ چے یا حدیثو چے چتا تالاب موجود دے یا یلا موجود دے یا چنا دے سور کے ولوں بے بیا پاک شی جنات تا بناوزے نا بلکہ اگا ملیکان ورکن السلام وکی کلا داگا مؤمنان ورطا جواب کی یہی چگا کلا تا پوس گئی چشی سا پاک شویو داگا مؤمنان ورطا یہی چبل چشی سرنا تیبتوں بے ولایت امیر المؤمنین مدہ علی ملیات سا گئے دنیا کے مدہ پاکیات ملاو شویو وہ دی دنیا کے مدہ پاکیات ملاو شویو کہ پاکیات تے دے وجود غدا علی میں نسا دے دا علی ملیات سرا دے وہ بیا لگ مختا سوچ اور باندی وکا تو بیا روح تو شدے دے انسان وجود کے قرآن دیا یسألونک آنی روح اے حبیب ادما کا تعالی چکتا پوس وکی دا روح تو شدے بیا ہوتا ہویا کل روح من امر ربی دا کل روحونا امر دا پروردگار دے بیا سورہ یسین انما امر ایزا اراد شین ان یکول لہو کن فیکون کلا امر ارادہ وکی تا وشا وشی کاما کی گی شاہ سید میرانی بزرگوار دے خرق تفسیر اور باندی لکھ رہے دے غدیئی والی کول روح دا انسان مرغش حواز دا لا مکان دے ولی چورے دے بکیر کے دا حقی روح دا نفاس اے انسان تا چا خبار یہ تا دا روح تا شہرے دے دا پروردگار یہ تا امر دے سید میرانی بزرگوار دے یہ تا دا دوام آسمان یو مرغ دے دا تا دی حقی جسم کے دا خار و نجوڑ جسم کے چورے دا پراگیر دے اے انسان دا دی کادر وکا دسے نبی چتا نفس امرا کے مشغول ہوئے گناوانے کہے اخبال مقصد تا ونہ رسے گے اغنا خبار نشے بیا دوستانو باس آخری نیٹا کی دی موضوع باندے لکہ چرنگے انسان وجود کی چلور نفسو ندی چلور کس مجرون ندی ذکر دی ماں بیان کراو امدچے انسان پکیات پارا چلور غسل ندی دینا پہلا چوری دلی بھی چا بیان کراوی نیوی کراوی ہمان دفینا مشکل دے چطولونا آواز دا شریعت حصل دے خود چشی دیر زیادہ توجہ دا ظاہر وجود چشی سب اکی گی دا پیکے مسئلہ دے یو اوبر مثلا دا اوبو سکی گی کا یو خورا کا اخپا دا چشی سنجو سشوا خور پورے وصول ہے پاکیات تا ملے بھی بلا میں رستہ کا جنشیونو پاکیات میں رستہ کی سارے جنشیونو پاکیات خور سارے جنشیونو وجود کے اوپو سارے دی دروشیونو سب پاکیات ہے دا خسار نوان ساخ پو پورے ظاہری وجود پاکیات شد کہ نئے نسخے نئے نظر کا اندازے بیار عبادت سے مقصد در گئی کمرلی ہم بزرگوار یہی چیز بڑا پاک شی عبادت حالا پکار شی سب پکار دے دنا پاک و عبادت بچانوار سے دیئے چکا قبول شی پرے نزے گا دیر نمان جنا ہوگا دیر روشی وسطا دیر سوکا اوکا قبول شی خوان خیال والے دے کام
که قبول شي پرې نزیږه که خنوار وي که فنوس نه قبول عمل به څه کې لکوي انبار د بوس څه په ورځې د قیاماتو نه بوی روان وي خپل هغه بوی نه تاک وي نور خلاندو نه تختی پانډر پښو وي چې کتنا قیمت درکوي نه کباړ نه کباړ وي مخلص وي نه ورکې هغه د مینې ماده وي نه نو هغه عمل سبا څه کوي نو دا ظاهري وصل شو و دوستانو بله دا چې شریعت طریقات حقیقت معرفات دا یو بل نه جدا نه دي څه مخته کله ورباندې لوړ شي سټډي ورباندې وکې دا ورته لوړ لیارې خپله کې ملوي خو ډېره مشکله دی دغه ځای ته رسېدل علم کې اول غسل شریعت ته چې زوره ورو خیره دی ونیو د شریعت غسل د څه کېږي اوس بیا ونیو دا ونیو څه دیلو څه دا دغه اوبه والا څه غاز ته مو وخېلو زه باطن نه درته یم نه بار نه صفایي نه درته نه یم نو زورور وینا دی څه غدلي کې څه غسل شریعت با عبادت بودن غسل شریعت عبادت څه کېږي بندگی څه د خدای کېږي د خدای سجدو څه کېږي څه خدای ویني وي هغه باندې اعمال کولو څه شریعت غسل کېږي کنی بار نه په بجاوې نه نه پاکیات نشتا ولې څه پادشاهوار سے دی چې شریعت کې آلے پندے ایک نه ودرېږي دین آئے غوړې دغه نشي کېدای که ته مخته کله طریقات کې قدم چې کده بیا غسل طریقات تجرید بودن د طریقات غسل کوم دی دا بیا ژړا سره دی څه کملیحان بزرګوار یې څه د طریقات وضوی وقت د صورات په وینو د معرفات رکوع سجود کاله قیام سره توجه هم دی که تانګې کو پرېږه دم بیا که خواند نظر غیبت شروع طریقات وضوی وقت د صورات په وینو د معرفات رکوع سجود کاله قیام سره د طریقات وضوی وقت د صورات په وینو د صورات وینو سه وضو وقت و د بدن وینو سه د وضو کیږي کوي شو نشي کوي اکثر په میډیکل ولا طالب علم خو چوک ناست وي یو به ډاکټران ناست وي تعلیم یافته خلک یو ځکه د موضوع مچر کړی د مو علاقو کې مشکل شي پر مې کې تعلیم زیات کله کوم مو دا شی بیانو نو دوره خو مو ته یقین وي چې چوک نه چوک خبر باندې پوي شي د طریقات اوس میډیکل ولا نکله تاسو کې ساس ولا نکله تاسو کې د انسان وجود کې وینا او بخپله کې مکس وی راګونږي وی کنه وی وینا مکس وی او به مسره د سترګو چرتا پروردگار عالم یہی چې ما یو سترګې چرتا 70000 بار دې پیټ کړی دي 70000 ما ته پته نه لګي شین رنگ لیدل په خپل پردا دي سور په خپل دي زړه په خپل دي څه غبل ځان ته تفسیر دی خو دې سترګې چرتا پروردگار عالم یو فلټر لګول دی څه کله زړه پمپینګ وار کې ویني ته کله ژړا کوي د سترګو څخه کله نه هغه وینا او بخپل کې مکس وي کله هغه فلټر سره لګي او وینا بدن ته واپس تناشي هغه اوخ یې ګریوان کې وری د حسین نه کې ځکه لکه مليحان یې چې طریقات وضوی وقت د صورت په وینو کله د وړې بلبلې ویني چې ګریوانو چې کار ته اوخ یې روانې وي یا حسین ځان سره حسین غږونه کوي نو دې سره کله دا ګریوان کې ساکېږي هغه اوخ یې دې سره فاقیات ملوي دا د طریقات غسل دی بل طرح پہ بیا نندراو کے غسل حقیقات تفریط باطن است بیا د حقیقات غسل کن دے غنین سپید مکمل د وجود سے نفس امرا واوی ختم شی نفس لواما شروع شی الهام در بانی شروع شی الهام نباد نفس مطمئنات کلا داخل شی بیا د حقیقات باطن نین ټول سپاشی گناه انسان نه کی بیا غسل معرفت ترک نفس است د معرفت غسل کن دے غد بیا دی سکیگی چې نفس ترک ختم کی نبود شي ایو ځای کې کوم لهان یې څه په خالی نیت په نه رسېږي هغه څو څه نه کې د صورت سټه نه بوده څه زه هیڅ نه یم هیڅ او دا نفس مطمئنه خاور سره تعلق لري د انسان وجود کې څلور هم صدیق هم و روبه هوا خاوره نفس اماره ور سره تعلق لري لوما دغه سره هوا سره تعلق لري همغه چې نفس مطمئنه خاور سره تعلق لري خاور هغه انسان څخه د نفس مطمئنه مالک وی کله لیارې باندې تیریږي
که عربونه دولت ورسوي ته ورته سترګې وغړی کپړې به به لاسو سره جوړه اچولي وي 100,000 به اچولي وي بوټان به مثال د 50,000 اچولي وي خو کله ته دغه وجود ته سترګې وغړی هغه به ته فقیرانو باندې نه وي چې دا فقیر دی ولې هغه ناس خاورو باندې وي که خاورو باندې چیني خاورو باندې ما قسم په خدای دې زورور دی کې څنګه اوم اسمان پورې نظیر کار کوي څه څوره چا خواري کړې ده اوس کا پدلیارې چوک لاړو بس دوستانو که زندگی وا بیا بلې ورځې دینه مخته خو دوره دی چې د رمضان مجلسونه دي خواري په کار دی د دنیا کې څو وخته عمر دی ډېر عمر نشته دی د دنیا کې داسې دی لکه یو ټي وي ولګی هغه کې یوه ډرامه شروع وي کله ختمه شي تېره شي همداسې د دې دنیا زندګي دی بس هغه انسان کامیاب دی چې هغه ځان سره د اهل بیتو مینه واخلي او ځان سره د دنیا نه عمل واخلي ولې بادشاه نواز ته دی چې د قبر کوم دی د تیارې کور دی د معصوم یې بیا بادشاه نواز ته نه چوپ تپوس کوي چې چښتنه نو دې رڼا څه شی دی د به څه شي سره نه کېږي بادشاه نواز ته ورته یې چې له دې ځایه بستر یوسه میرنواره هغه خو تورې خاورې دي د قبر څه در لاندې نه شي خاورې خاکستر تور که ځان سره بستره وړې ته غواړې چې د ما قبر ما ته پسکی شي ما ته سکون شي نو بیا دغه ځینه ځان سره بستره یوسه له دې ځایه بستر یوسه میرنواره څه در لاندې نه شي خاورې خاکستر تور د عمل چراغ له ځانه سره یوسه که چیرې د قبر تیارې نه ویرېږې بیا عمل وکړه عمل د غرنا ځان سره یوسه د عمل چراغ له ځانه سره یوسه د لحظ مقابلین لري بستر تور نو عمل دغې دنیا نه وړی شي غنه مخکې چې انسان باندې د توبې دروازې بند شي د زنکدان د ګیې خولې باندې راشي په کار دی هغه توبه وکړي اندې شپه ورځو کې امام سواده وکړي چې نن نه بعد به کومه لیار تا خیالي دی کوم چې تا خیالي دی ښه نه علاوه به زه غلطي نه کوم بس دوستانو سړي مې درته ذکر کړی و ماسخین د حسین د وړې بلبلې د کوفې بازار څو ټکي به درته وکړم زړه کې لږه هغه نقشه جوړه کړو ولې چې څه میلاویږي دا موت نظر کې موت متمخانې ته رنوزو تور سر پښېونه ناست وم سوچ وي چې مجلس به کله ختمېږي خو نه چېرته د حسین ذکر کېږي اولیا انبیا معصوم حتی دا چې د حسین قدرمنه مور بیا مولا سید سجاد باندې استی چې 40 کاله د بابا سورې کړي دي د ماتمخانې دروازې کې هغه ځای کې ناست وي کوم ځای کې موت ته پیزار بوز نه پوهېږم چې وجود کې د بابا جان حسین د ماتم احترام څومره دی مینې ورسره څومره دی دا څه عام مجلسونه نه دي یی چې د کوپې بازار دی هغه د حسین خر هغه قبیله ورکې روانه دی هغه واړه واړه یتیمان ورکې روان دي شوق د خیالمند علي اکبر ګاډو واړو زلفو ته سترګې غړوي چوک د شهزاده قاسم جان خمارو سترګو ته سترګې غړوي هېڅ وړه بلبله د ورو د بابا جان فریاد کوي د کوپې بازار کې خلک روتلي دي هجوم یې جوړ کړی دی هېڅ دي کې یو وړ کې روتلی دی چې دغه امام حسین دی مور ورسره دی هېڅ خپلې مور نه هغه وړ کې غلط شه خپل ځای ورنه غلط شه هجوم کې څه لټۍ ده خو اخر یې بي بي څخه راغله ورته یې ما نه خپل ځای ورک شوی دی دعوا وکړه چې ما ته خپل ځای زنده میلاو شي ورته یې ځه کور ته لاړه شه تا ته به خپل ځای میلاو شي کله کور ته هغه زنانه لاړله خپل ځای ولیده یو کمرې کې یو پنچ کې ناست دی ساري زنګنو کې یخه دی په راو د ژاړي ورته مور تپوس وکړه ولې د ژاړې څه چل دی ورته یې مورې چې کوم حسین د مو معلوم ما ولیده نن همغه حسین د کوپې بازار کې ورته یې بچیا دا حسین د مړوي عباس باندې ورور لري علي اکبر باندې د بچي لري قاسم جان باندې د ورونه لري
حبیب کا قوم د سپینګری ته دوستان لري را حسین د کوپه بخار کې څه کوي ورته یې څه نام وره مې واړه واړه بیبي ولیدا مخبل ولیدا څنګه د بابا جان پر یاد کول د حسین نمادي خستا کله د ورور پر یاد کول به د علي اکبر نما خستا کله د تر پر یاد کول به د میرانی عباس نما خستا خو هغه اور کې دوره وجړی د څکور کې روح پرواز وک کله کور کې روح پرواز وک چې مور اردول سونو باندې راوخسته کله اردول سونو باندې راوخسته دی حرام ته د کاروان ته کله راوړ کله د علي قدردان نور ولید ورته یې والي راوړ ورته یې چې د تازه حسین مینه کې دوره وشړید چې روحي پرواز وک مرش خو ما د یو ځای سوال وکړه چې زنده شي ورته یې چې ما سجاد زیس خلک بوزه یو سره سونو باندې کله وړاوند جنازه مولا سید سجاد مختار اغله ایت وړه بلې کله وړه جنازه تر کې وغړولې مولا سید سجاد ته دې د ما بیمار اورور سوال وکړه چې دا ورکه زنده شي مولا سید سجاد وړه بلې ته یې مولا باکر علیہ السلام ته دې چې زه دعا کوم تاسو امین ویو کله مولا سید سجاد سوال وکړه هغه ورکه زنده شه کله زنده شه لار د حسین قدرمن خور قدمونو کې سار ولګول سلامي وکړه غنبات ورته یې چې هغه د ډینګې نزې چیختان اخومري سترګې تکه سپینه ګیره ته د علي اکبر غاب ته ګیره سپینه شوې ده ووم اسمان کې د ماروخ روان و دغه سپینګیره مخ نشه چې تاسې د دښته حسین نه یو ما اسرائیل ته ویلو دا روح واپس کا چې کله اسرائیل د ما روح واپس کول ما ته د یې څه بچیا کله لاړ شي د ما قدرمن خور ته ویا د ما سلام ور باندې وکړه بیا ورته ویا چې مخ ته د ابن زیاد دربار دی ما وړه بلبل ورڅخه پاله شي ارمان د حسین د وړو کېلو دی سره ګورور بجوم نه ته پوهېږم چې د حسین وړو کې لور سره حسین څومره مینه دی میړني عباس ورسره څومره مینه دی اولیاء ورسره څومره مینه دی بیا عاشقانو ملنګانو ورسره څومره مینه دی خو نن خو مې درته څو ټکي د یو ملنګ وکړم چې د ابن زیاد دربار دی کله د حسین هغه خروغه قبیله ناوته د حسین ستړي خویندې همدوره به درته ویم هغه ټکي درته نه کوم چې کوم تاریخ دي څو د مینې ټکي به درته وکړم ژړا د نصیب دی زه به درته همدوره ویم نور خپله پوهېږې شرعي څه سوچ کوه زه به درته همدوره ویم چې د ابن زیاد دربار کې د علي قدردان لوڼو په پردې لګېدلي دي زه به درته همدوره ویم چې د ابن زیاد دربار کې د حسین خرم په تختونه جوړ شوي دي ایتا امنه د ابن زیاد یې هغه خپلو نوکرانو ته چې آیا د دربار کې د حسین چوک عاشقان شته دي ملنګانو ته ټوټکي کوم دوستانو آیا د ما دربار کې د حسین چوک ملنګان شته دي زیاته توجه مه وایئ آیا د حسین چوک ملنګان شته دي د وړې بلبلې چوک ملنګان د ما دربار کې شته دي ابن زیاد یې دیسه ده هغه نوکران یې چې موسی قید کې یو ملنګ د حسین دی یو ملنګ د وړې ورمنې دی چې غنما مختار کاکا دی نوکرانو ته دی یې چاله لږ مختار د ما دربار ته څرګند کړو کله چې امیر مختار بزرګوار راغله ابن زیاد ورته یې چې راشه د ما مخته هغه ځای چې کوم ځای کې دربار کې قیدیان ودرېدو هغې کټهرې نه هغه مختار د حسین خرو ملنګ مخته لاړ د ابن زیاد مخته ودرېده ورته یې مختار ته د قیدیانو ځای کې ولې ونه درېدې ورته یې ولې نه زه عام قیدي نه یم الله اکبر ولې نه زه عام قیدي نه یم ما څه جرم نه دی کړی زه حسین ته مینې کړې دي
زدوارے بل بلے دے میرے کہہ دیا خلق میرے سے پریاد کو یا حسین ارمان ارمان خطا دوارے بل بلے دے حسین یہی سے ابن زیاد دوارتا یہی سے مختار میں بھی غورم دوستانو ابن زیاد تھا امیر باندې سلام والے ونکر وته یہی چھ اے لینا تو باندې خدای لعنت وکا دما امیر خود ما جنان حسین دے زہود حسین نے علاوہ بچوں تا سلام نہ کام وته یہی مختار کا مزد تا تا سنی ہم تما تا سلام وکا خپل جنان حسین تا سلام وکا وته یہی چھ تا تا نجاز کر چیتا دماغ جنان حسین چلان تو دربار تکوشو ورطا یہی اے مختار کہ جیرے دماغ دربار کے خپل جنان حسین خمار اس طرح کے ولی دے بیا بچ سکا ہے اے مختار کا کلا دماغ دربار کے دخیال مند علی اکبار گاڑے واڑے سل پہ ولی دے بیا بچ سکا ہے اے مختار کا دماغ دربار کے دے قسم جان دوادہ سرے ولی دے بیا بچ سکا ہے وطیئی والا اینا خلبان کا تو دربار کے خیالمات علی اقدار سے کری تو دربار کے قسم جان سے کری تو دربار کے دماغ جانان حسین سے کری دوستانو عشقانو نمبی غوانم خفت جختن نمبی غوانم خویتنا ایویم مجمعنا اغلین کلا دسمال عسک امیر مختار جانان حسین خمار اس پر کے ولی دے کرے دے جنار حسین خمار استر کی ولی دے امیر مختار مدے ملنگی راغ للا اللہ سنے کہ زنجیرون امیر سنے اونچات کرلو زنجیرون وشلولو دوارے بی بی پمینے ملنگی شروع کرلا غادی وکانا منا تورا روکو چکلے تورا رواق اسفلا باز ذکر دا باخرینہ تکے ہوا کلے تورا نواخ استا امیر مختار بزرگوار سٹنا لمنی نا چھو ٹھیک کلے لمنی نا ٹھیک سٹتے مختاو کا کلا امیر مختار بزرگوار سٹتے واد درو کھولو وڑا پل بلا ویلوڑا دے ہم دورا دورتے یہ واد مختارا کا چاک و لکے حسین بیلا ندی لغلائے وسا قدر من اخوان دي رغلي خرجوا من الزبر يا دوكو يا حسين